زمازیدانو سوچ وکای فکر وکای پیغمبر چې دنیا تراغه په دې میاشت کې رائے وړڅ قران کریم غوندې عظیم کلام چتلو پرخ وسو قران کریم غوندې عظیم کلام بیمار دی بلال ورغه الصلاه والسلام علیک یا رسول الله د مانځه وخت د صحابه انتظار کوي لګیا دی سردار کونین فرمایل مروا ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر توای چې هغه مخکې منځور کی زما طبيعت ډېر دروندې مستراوته نشما بلال چې دا واورید چې زما محبوب بنن جمعات ته ناراضي نو به او شپ کوسه کې پریوت چې را پاسې د نو الله ته وی چې پروردګارا کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوه وي او نه لوی شوه وي او نه د محمد رسول الله د بیماری आवाज په ما شوه وي جمعه تراغه صحابه ته وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر په جړاش چې حاشا وکلا دا چرته کې دی شي چې نن بد محبوب په مسلزه مخ کې منور کوما الله صحابه ورونی و چې صدیقان وخت قضا کیږي منور کا پزور په جړا جړا مخ کې کړ سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیداش حضرت علی او عباس ته आवाज کړ چراشی زما طبیعت لک خشو اس نه چې چرته د جمع مندرانه قضا نشي د جمع مندرانه قضا نشي سردار کونین د حضرت عباس او د علی په ګولا سیخه دی بی بی عائشہ فرمائی چې ما رستون ور پسې قتل سردار کونین خپې پزان پسې راخ کې او جمعه تروانو الله جمعه تلاړو منځ شو بیا کور تراغه صحابه ټول ور پسې رال چې یا رسول الله پدیم پوئی کچتا نرستو بزمونگت سحال وی حضور ورته دغه وخت وی ترکتو فیکم امرین کتاب الله و سنتی اے صحابو دو سیزونه می در تپریخ دی یو د خدای کلام بل زما حدیث کتا سو د خدای په قران عمل کولو او زما په حدیث لن تذلوا چر بتاسو نه گمراه کی گئے او کتا سو د خدای قران او زما حدیث پرخ و نو خدای بتاسو پریدي د یو ورځ نه بل لذلیلی ای د بل نه بل لذلیلی ای او د بل نه بل لا زما جدالو جناب محمد رسول الله ورتوائی اے صحابو دو سیزونه می در تفریخ دی یو د خدای کلام بل زما سنت قدام نیولیو تاسو بچره نه گمراه کی کدا تاسو پریخوا خدای به تاسو پری دروازه وټکه دا صحابه لار سوق دے بی بی فاطمہ وی ہے بابا جان یو ډیر ہے بتناک سڑے باہر ولاړ دے ورته وی بچیا دا ہے بتناک نہ دے داغ سڑے دے چتاب بی پلار کیو مہندی بدی کنڈی کی بی بی فاطمہ وہ بابا جانا واللہ کدن لدرات لو اجازت ورکما سردار کونین ورتو فرمائل چی بچیا دا څوک دے چی زما دروازے تراشی چی چارا لے گلے دے اغتا آیا
اجازت شو اسرائیل علیہ السلام دنن راغ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ملائکو شان داو ملائکو څه شان دے د پیغمبر په مخ. امام غزالی لیکلی دی چې اورز د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته سلام ویلولا او یا زره ملائکه راځي اورز او چنن کوم ملائکه راشي نو تر قیامت به بیا د دوی نمبر نه راځي. نو عرض می داو چا ځانو دنیا ګوره ټولا بستا چې سردار کونین غوندې پاتې نشه نو بل بسوک پاتې نشه. اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت شروع کړ. حضرت عائشہ فرمائی چې د پیغمبر سر مبارک زما سینې سره لګېدلو رنگ مبارک تکسور شو. اسرائیل توای چې نور تکلیف هم شته که خلاص و یا رسول الله دا خو می پر روپای کی او نه در باندې خېده. سردار کولل ورته وای چې اسرائیل روپای کې شپاړه سنې تکلیف په ما کا خو چې زما د امت سره ډېر مهرباني وکړي لک سات چې تیر شاه انا لله وانا الیه راجعون. صدیق اکبر پس جواب لار چراشا صدیقا ات چې د کوم شمه پروانه وې هغه شمه وفات شو. ابو بکر پمنډه راغی په ور پریوت چغې کړې چې وا محمد وا محمد وا خلیلا وا حبیبا. دا ابو بکر आवाज په ور پروت دی په یو مخ مخکلای او په بل مخ مخکلای او دا چغه وی وا محمد وا حبیبا وا خلیلا. الله بدو مرګا پتا نه جمع کئ یو مرګ چراله او پت وفات شوي. عمر چې واورېدا تورې راوستا وی والله کچاوې چې رسول الله وفات شو اوس بتی پدې تور سر قلم کما لکه مرزا بدل اشعار چا واورېدا چې یاره دا به څومره نیک سړی چې کتو ته راغې تاسو کو چې مرزا بدل کم جمعات کې خلوت کې خلکو جمعات مانشتا نه دکان کې وګورا ګیرا کلی ورغه ورته داسي ګوري ورته مرزا بدل شماري شرامه تراشي ګیرا کلی هغه ورته ریش رامه تراشم لیکن دل مخلوق را نه می خراشم ګیرا کلام خود خلق وړه نه هزارون هغه ورته لو کم بخت بتراشن ریش دل رسول الله را می خراشي پګیره کلولو په خدای قسم ته د محمد رسول الله زړه زخمی کوي. مرزا به دل نیمه ګیرا کله کړي وانی مپاتې وا بیوش پریوت چې پوش کی شو ورته وی جزاک الله کې چشمم با ساختی جزاک الله وسړی خدای دې تعالی ډیر لوی جزا درکې کہ مرا با جان جان ہمرا ساختی دا سے خبر دراتا اکڑا چا عمل پہ اکڑم نو محمد رسول اللہ سردی او زیکڑما نہ دا تبلیغ کول چل زدکی ممکن دا عادت شتا کچرتا قبر لور شو ابو بکر متعلق قرآن سے ویلی اذ هما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا
इज़ हुमा फिल गार ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मअना पदी उलमा पुईगी, मअना द मुतकल्लिम मअल गैर सीगा दा। मुतकल्लिम देखो बरो शेखा देखो इज़ हुमा फिल गार ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मअना द सीगा दा वही मुतकल्लिम मअल गैर। मुतकल्लिम मअल गैर दा माना چې پیغمبر ابوبکر ته وای چې ابوبکر په دې غار کې چې څومره خدای ما سره دې دومره تا سره. ابوبکر په پتون د پیغمبر سر پروت دی اوده دی. ابوبکر کمیس وشلولو او ټولي سوري په غار ثور کې بند کړي چې کفار ګرځي چې زما محبوب چرته څوک نه ګوري او دته تکلیف ونشي. یو سوره پاتې و چې هغه د پاره ټوټه نه و نو پکې پوندې کې خو پوندې کې دننه نه مارو چې چلو. ابوبکر خوځینا چې مار خو خورلې ده کو خوځیدم اسنه چې زما د محبوب خوب خراب نشي. الله مار چې چلا ده او خوځیلا دیر سات تیر شد سردار کونین په مخ مبارک دا ابو بکر د سترګو نوخه پریوت. اندازو کئی دا ابو بکر روخه او په چهره انور د جناب محمد رسول الله باندې سترګې مبارکه چې وغړولې. ابو بکر ولی جاڑے ہوئے قربان دتا نا یا رسول اللہ دیر ساتو شو چی ما سشی چی چلے ما او خوزید مزکن چستا خوب چرتا خراب نشی خدا سترگی میں داسی وی چی زمائیو نمن لو خیدر توی. اللہ صدیق اکبر کا اخپدی خواکا سردار کونیل قرآن الاسطوف ابو بکر چف. ابو بکر وی پخدے میں دی قسم وی ما تدا محسوس کی دا چیز چرتا مچائم نیم خوڑلے چی قرآن غندی کتاب وی او دا محمد الرسول اللہ غندی خلوی اغیتا دا مار درد شے دے. دا اوس زمونږه خلو کې چې اثر نشته قران مغه ده خو خله دا خون پنځونه ده قران مغه والله دا قران دی چې یو بادشاہ یو حافظ په سوال لید چې خیر غوښته و حافظه قران دی یاد دی ویوسه وینیو کوټه کې واچلو یو کانه ورته کې خو وی کدا کانے دی تر سبا پورے سر زر کڑی نو سبا بدی پانسی قوم زوڑندوم. ماس خطانا فی سوچو کو چی خدای ما سرخو کیمیا نشتا چی دا کانے پی سر زر شی سوا دا قرآن نا پا الحمدو شورو کڑا سار بانگونا چی کید من الجنت والناس تورسی دو پکانی لاس کے خو پی چوفے کو سار چې بادشاہ دروازه لري کچ ګوري کانه د سرو زرو غون پروت دی. قرآن خدا هر مرض دارو دی کنه اکم مرض دی چې داغه علاج په قرآن کې نشته. چا ابو بکر آج سے قربان او په غار ثور کې صدیق اکبر مار رسول الله راو غوښتو و مار ولید د ابو بکر اوچی چلو ورته یا رسول الله غسر کې ګرا تما زما دی په خدای باندې قسم وی عیسی
یورد واس کولو پواس کې داوي چې مان رست به یو پیغمبر پیدا کیږي محمد نامه وی د مکې له بیا مدینه ته هجرت کړي او په غار ثور کې بلګ وخت آرام کړي نن شپږ سوه کاله وشو چې ستا د دیدار په انتظار باندې زه په دې غار کې ناست ما په دغه سوره کې ما تا ته کتل ابو بکر ټولې سورې خو بند کړې دا یوه پاتې وه چې ما پکې تاله کتل په هغې کې د پونده کېښوه نو یا رسول الله ستا په عشق کې داسې غرقما چې په ځان پوه شوی نه یم ابو بکر مې وچی چلو دا ابو بکر یرا خوف کفار پہ پاس گرزی قرآن راضی لا تحزن ان اللہ معنا معنا اے ابو بکر میرے گا ان اللہ معنا خدای تو ما دوارو سر یو شان سمره خدای چې په دې غار ثور کې ما سره دې دومره تا سره ما او تا دوه سره درم په دې غار کې یو برابر د خدای ذات ته چې اون یری کوم ابو بکر سره چې خدای په غار ثور کې و کوم ابو بکر سره چې خدای په غار ثور کې و کوم ابو بکر چې په مدینه کې سره د جناب محمد رسول الله په لاس پروت دی هغه ابو بکر خراب دی او سور له سوا کال رستو تاسو کوي عزیزانو عرض میں داو غار ثور نروان شو مدینه ته اطلاع لاړه چې محمد رسول الله را روان دی ولی ولی جنکی لار تراوتی دی او تمبلونا ور سر دی سردار کونین چی ولی دا چی پاغا غنڈو باندی راواوڑی دا ابو بکر ور پسی دی جنکو تمبلوال شورو کڑا غزلی وی سا غزلی وی طلع البدر علینا من ثنیت الوداع طلع البدر علینا من ثنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داعی اے اہل مدینہ نند سور لسن سپوگ مائے پا منگراو خطا دا خدای شکر و باسی جیرکائی دی تمبلو لگا گئی طلع البدر علینا من ثنیت الوداعی سردار کونین تا پیشکش شو دا مدینه لوی لوی سردارانو صاحب تبا زمان علمائے تبا زمان علمائے تبا زمان علمائے سردار کونین ہوئے چی او طرف تشئی زما پروردگار دا فیصلہ کڑی دا چی زما دا اوخد چاپ دروازہ کی ناستا زبداغ مل مائما اوخت لا ہر سرمایدار ہوئی یا اللہ زما کور یا اللہ زما کور ٹولو نا تیرا شوا دا ابو ایوب انصاری پا دروازہ کی ناستا ابو ایوب انصاری غسڑیو چه سورج نئے پخپلم نهرو بچیم نهرو پہ دپاس سردار کونینم ملمش ابو ایوب انصاری زار زار جاری چه پروردگار زمان لوگا او زمان بچول وگا خود چاہتم پتا نوا خدای اس خو ستا محبوب میں ملمشو چې دومره څه خوراک راوي چې د دم المستیا می کړي رسول الله راو غوښتو و ابو ایوب جالما مخفقېګا ستاد
بچو دلوگی برکت ہے چنن زستا پکور کے مل مکرما دستا لوگا اوستاد بچو لوگا تو خدای دمرا خوخشوا چه زماو خطه دا حکم کو چه پدی دروازه کی کین معاملہ شورو شوا آخری ٹکی ترازم حضور وفات چه وفات انصار و اہل مکاو کے بادشاہ چه خلیفہ بچوں کی امیر بچوں کی اہل مدینہ ہوئے چه زمون ملک دے زمون با امیر تاسو خود مکی مهاجر راغلی باز شوروشا صدیق اکبر پاسید ورته یو حدیث واوري د جناب رسول الله صلی الله علیه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش پیغمبر ویلی دی چې امام بد قریش نه استاد خو انصار وې چې پیغمبر ویلی دی چې امام بد قریش نه اے ابو بکر په قریشو کې تانه لوی سړی به بل څوک په یو आवाज ټول اهل مکه او اهل مدینه د صدیق اکبر بیعت وشو اوس نن بیعت شوه سباله صادری پوګه کړی دي او روان دي بازار کې صادره خرڅ چې بال بچ له نفقو عزیزانو عمر فاروق د بیت المال نو ورته نفقه جاری کړه چې دا وختم د قوم خدمت تور کا صد پاسه 2 کال د حکومت چې وفات کېده وصیت وکړ لورته وې چې د بیت المال کم سيزونه زما په کور کې دي بچي زما د مرګ نه رستو دا ټول سيزونه عمر تاواله کا ولی د مرګ نه بعد به زما خدمت منقطع شي او چې د چا خدمت منقطع شي د بیت المال مال داغه په کور کې حرام دی زما عزیزانو د بیت المال مال داغه په کور کې حرام دی عمر وی چې الله دې په صدیق رحم وکي دا سګران راځي کې خوجدا پالل بډیر ګران وی د صحابه متفقه فیصله وشو عمر فاروق امیر شو عمر فاروق ډېر خبره او ډېر قصې دي خو یو درته کوم عمر فاروق پکور کې سپوزیشنو آل داستانم لګو غل د شپې ګرځي د مور او لور جګړه ده په یو کور وګه چې دیوال سره کې خو څه چل دی مور یې دې پاو کې وبو اچوا لګي دي و مور عمر فاروق حکم کړی دی چې چا پاو کې وبو اچولې سخت سزا به ورکړي کیږي و عمر بو د پروتي چرتا ورته مور خبره ده خو کړل عمر بو د پروتي حکم عمر د نو د عمر خدای خود نه دی وازیدا مور لور پکور کې د عمر خدای خود نه دی اخو می ګوري چې عمر اډر کړو مونږ دغه خلاف ورزي کوو دا عمر چواله شو حضرت علی راغه و یو اسرا کوي چې زه یو حکیم او ډاکټر راولم پاسور شو یو حکیم پس یو کلی تلاړو چلارو حکیم ځان پس راسور چې نیمه لاره کوي شو زخپل کلی تا وی ولی و عمر وفات شو و څنګه وفات شو څوک راغلی आवाज دی واورېدو ورته حکیم صاحب نور باس مکا او ګور پردای چيله پردي بوټي خوري لګیا دا عمر چې ژوند او نو پردو چلو پردي بوټي تخلقول نشوا
عزیزانو د حاکم عادل حکومت یوازې په انسانانو نه والله چې دا غوی په حیواناتو حکومت دغه عمر دی زنګل تورزی صاحب دې زنګل کې زمری دي وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اے د زنګل حیوانات مونږ لار راکې چې په دې لار تیر علماء لیکي په خدای قسم د زنګل ټول زمری مکت چې یو طرف ته غون شو عمر لار ورکړه دا بتاستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي ټلیفون نمبر دی 255 ابو بکر عاشق لنګ والد او د کیکر پاس غویغه سړي ګندلی مجلس لګیدل دی د سردار کونین پکې جبريل راغی سردار کونین چې ورته وکت جبريلم د شړای لنګ والد او چرته کې چې کوم ځای سوره دی هغه سوره د کیکر پازغي باندې ګندلې دا جناب محمد رسول الله ته تپوسو کو چا جبريل دانل پکم شان کې رااله و یا رسول الله تپوس مکوا زما دې په خدای قسمی چې نن د ابو بکر صدیق لنګ د خدای دومره خوښ شوه دی چې نن د ټول خدای ملائکو ته حکم کړي چې تاسو لنګونه وای چې سسا تیرې د بیا جبريل را و پدې ټکلار شه الله وی چې زما سلام ابو بکر توایا د غرمه ټیم سردار کونین په منډلار صدیق اکبر ته وی چې مبارک شاه پدې به وخت الله راولې ګلم چې زما سلام ابو بکر توایا ابو بکر صدیق په جړاشه حضور ورته وی چې صدیق دا خود خوشاله خبره ده نو ته جاړې ولې و یا رسول الله جاړم زکه چې کہا میں کہا یا نگہتے گل کہا میں کہا یا نگہتے گل نسیم صبح تیری مہربانی جاړم پدې چې کجاز غریب او روسیا او کجا د خدای سلام دا شانو د ابو بکر خبرې ډېرې دي چې څو وخت کې وفات کېده لور ورته ناسته د حضرت عائشہ او دا شعر لګیا دی وای من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق اے پلارا ما خود محمد رسول الله په